تکړه مشهوري او ښایسته سندرغاړي خاپري نغمې تازه د مفتي منیر شاکر په اړه څه ویلي دي؟ قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې څو میاشتې وړاندې مفتي منیر شاکر صاحب په پېښور کې د ظالمانو لخوا په ډیره بېدردي سره شهید کړی شو، او دا هم تاسو ته معلومه ده چې د هغه له مینوالو سره دشمنان او مخالفین هم ډیر زیات وو، نو ځکه هغه ډیر زر سر وخوړ، نو له دې فاني دنیا څخه یې سترګې پټې کړې. همداسې د افغانستان مشهوري سندرغاړي خاپري نغمې په خپلو تازه خبرو کې ویلي دي چې تیر کال زموږ او ستاسو لپاره ډیر ښه و، خو له بده مرغه موږ په دغه کال کې ډیرې درنې او با شخصیته څیرې له لاسه ورکړې. نغمې د نوي کال مبارکي ترڅنګ خپلو مینوالو ته وویل چې زه الله تعالی څخه ډیره زیاته خوشحاله یم چې تیر کال یې پر موږ باندې ډیر ښه تیر کړو، خو له بده مرغه موږ په خپلو سیمو کې ډیر درانه او با شخصیته خلک د لاسه ورکړل چې د هغوی له جملې څخه یو مفتي منیر شاکر هم و. نغمې په خپلو خبرو کې وویل چې د مفتي منیر شاکر شهادت زموږ او ستاسو پښتنو لپاره ډیره یوه لویه ضایعه وه. نغمه وایي چې موږ د الله تعالی څخه دعا کوو چې الله تعالی زموږ څخه داسې شخصیتونه مه اخله، او په خپلو خبرو کې زیاتوي چې الله تعالی دې دغه نوی کال 2026 د لر او بر پښتنو ترمنځ د مینې او محبت کال وګرځوي. نغمه وایي چې الله تعالی څخه مو دا هیله او خواست او دعا ده الله پاک دې ټول انسانان او خصوصا لر او بر پښتانه په مینه، اتفاق او ورورولي سره ژوند وکړي. قدرمن دوستانو، تاسو د مفتي منیر شاکر په اړه د نغمې د دغو څرګندونو باره کې څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ، او د نورو داسې معلوماتي او تازه ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.